ملګرو د بالیووډ اداکاره انوشکا شرما نن ورځ د کومې پیژنګلوۍ محتاجه نه ده. په بالیووډ کې انوشکا شرما هغه مقام حاصل کړی دی چې زیاتره اداکاري په خپل ټول کرییر کې هم نشي ترلاسه کولای. که چیرته تاسو د انوشکا د بایوګرافۍ او ژوندلیک په اړه خبر شئ نو حیران بشئ چې څنګه نوموړي له ډیرو هڅو وروسته دغه مقام حاصل کړی دی. د ویډیو له پیلولو مخکې که چیرته تاسو د انوشکا شرما مینوال یاست نو ویډیو حتما لایک کړئ. راځئ ویډیو شروع کوو. ملګرو د انوشکا شرما لقب نوش کې دی او د 1988 کال د مې په لومړۍ نیټه په بنګلور کې زیږیدلې ده او د 2022 کال له مخې عمر 11 کاله دی. انوشکا شرما د آرمي سکول څخه فارغه شوې ده. هغه د درس په زده کولو کې ډیره لایقه او د ښوونځي د با استعداده شاګردانو څخه وه. انوشکا شرما د مونټ کارمل کالج د هنرونو د رشتې څخه فارغه شوې ده. تاسو به د دې په اوریدو سره حیران شئ چې انوشکا د خپل ښوونځي په دوران کې له ځانه د یوې موډلې جوړول غوښتل، نه د یوې اداکارې. د انوشکا والدینو په همدې سبب هغه د ممبئی په الایټ ماډلینګ ایجنسی کې شامله کړه. انوشکا په اقتصاد پوهنځي کې ماسټرا هم لري. انوشکا شرما د مسلک له مخې یوه کوربه، ماډله، اداکاره، پروډیوسره او یوه ټولنیزه هڅونکې هم ده. ملګرو اوس به د انوشکا شرما د کیریر په اړه معلومات درکړو. انوشکا شرما خپل کیریر د بالیووډ د بادشاه شاهرخ خان سره پیل کړی دی او د فلم نوم و رب نی بنا دی جوړی او څنګه چې دغه فلم خپور شو نو په باکس افیس باندې وځلیدلو او د فلم په وجه انوشکا شرما ته د غوره اداکاري او د ښځینه اداکاري د ښه پیل جایزې هم ورکړل شوې. او د خپل لومړي فلم څخه 2 کاله وروسته انوشکا شرما د بدماش کمپنی په نوم یو فلم کې له شاهد کپور سره د مخکښې اداکارې رول ادا کړی وو، مګر دغه فلم په باکس افیس باندې چندان خوښ نه کړل شو. له هغې نه وروسته په 2010 کال کې د انوشکا شرما رومانټیک او مسخرهچي فلم بینډ باجا بارات خپور شو، کوم چې د رنویر سنگ لومړنی فلم وو. او انوشکا شرما په خپله یوه مرکه کې ویلي وو چې د شروتي ککړ د کردار ادا کول د هغې په ژوند کې تر ټولو ننګونکی رول وو. کله چې دغه فلم خپور شوی نه و نو انتقاد کوونکو ویلي وو چې دا فلم به د انوشکا شرما د کیریر وروستنی فلم وي، لیکن دغه فلم له خپرېدو سره سم په باکس افیس باندې وځلیدلو او د فلم له وجې انوشکا شرما خپله 2مه جایزه د غوره اداکارې په حیث ترلاسه کړه. ملګرو د انوشکا شرما د کامیاب ژوند سفر په 2014 میلادي کال کې پیل شو، کله چې نوموړي د لومړي ځل لپاره د مسټر پرفیکشنسټ امیر خان سره په پیکې فلم کې کار وکړو او دې فلم په خپل وخت کې د بالیووډ د نورو فلمونو په پرتله تر ټولو زیاتې پیسې ګټلې دي. دغه فلم په ټوله نړۍ کې د 200 کروڑو روپیو تجارت کړی و. له دغه فلم څخه وروسته انوشکا شرما د فلمونو د خپرولو شخصي کمپنی جوړه کړه، د کوم نوم چې د کلین سلیټ فلمز، او نوموړي په دې کمپنۍ کې لومړنی فلم خپور کړو د کوم نوم چې NH10 دی. د انوشکا شرما د ژوند تر ټولو ناکام او فلاپ فلم بمبې ویلویټ دی. په 2014 کال کې انوشکا شرما یو ځل بیا یو سوپر هټ فلم نندارې ته وړاندې کړو د کوم نوم چې سلطان دی او دغه فلم په ټوله نړۍ کې د 500 کروڑو روپیو بزنس کړی دی. له دې سره سره انوشکا شرما د هندي فلمونو یوه داسې اداکاره ده چې د بالیووډ له 3 واړو خانانو سره په فلمونو کې کار کړی دی. له دې نه وروسته انوشکا شرما نور هم ډیر زیات هټ فلمونه نندارې ته وړاندې کړي دي، د کومو نومونه چې دي ای دل ہے مشکل، فلوری، جبهری مټ سجل، پری، سنجو او زیرو. ملګرو تاسو د انوشکا شرما کوم فلم زیات خوښوئ دا راته لاندې په کمنټ کې ولیکئ. اوس ملګرو د انوشکا شرما د جایزو په اړه غږیږو. انوشکا شرما ډېرې زیاتې د فلم فیر، ایفا او زی ساین جایزې ترلاسه کړي دي د هغې د فلمونو سلطان، پیکې او بینډ باجا بارات په سبب. ملګرو اوس به د انوشکا شرما کورنۍ درو پیژنو. د انوشکا شرما د پلار نوم اجای کمار شرما دی. د انوشکا د مور نوم دی اشیما شرما. د انوشکا شرما د ورور نوم دی کرنیش شرما او د انوشکا شرما خوند خو به تاسې ټول پیژنئ د کوم نوم چې دی ویرات کوهلی. ملګرو اوس د انوشکا شرما د عاید په اړه معلومات درکوو. انوشکا شرما د یو فلم په سر باندې 10 کروڑه روپۍ اخلي. د انوشکا شرما زیاتره عاید د برند د تاییدولو څخه حاصلیږي د کوم چې 4 کروڑه روپۍ اخلي. له دې نه بغیر انوشکا شرما د 14 کروڑو روپیو پانګه اچونه هم کړې ده چې له هغې څخه هم ورته پیسې راځي. ملګرو اوس د انوشکا شرما د سرمایې په اړه خبرې کوو. د انوشکا شرما ټوله سرمایه 350 کروڑه روپۍ ده او په تیرو 3 کلونو کې د هغې په سرمایه کې 80% زیاتوالی راغلی دی. ملګرو اوس به د انوشکا شرما کور در باندې ووینو.
انوشکا شرما د اومکار په نوم په یو بلډینګ کې ژوند کوي چې په ممبئی کې دی او انوشکا شرما د دې بلډینګ په 15 منزل کې د خپل خاوند ویرات کوهلی سره اوسیږي د کوم قیمت چې 15 کروڑه روپۍ دی او په دې انځورونو کې د کور ښکلا لیدلی شئ. ملګرو اوس د انوشکا شرما د موټرو د ټولګې په اړه غږیږو. تاسو ته باید وویل شي چې انوشکا شرما د عصري او ښایسته موټرو سره ډیره مینه لري. د انوشکا شرما د ټولو موټرو مجموعي قیمت 10 کروڑه دی. د انوشکا شرما سره یو بینټلی کانټیننټل جی ټي موټر موجود دی د کوم قیمت چې 3.4 کروڑه دی. انوشکا شرما یو بینټلی فلاینګ سپر موټر هم لري د کوم قیمت چې 3.1 کروڑه دی. د انوشکا شرما سره یو رینج روور ووک هم شتون لري د کوم قیمت چې 3.1 کروڑه دی. همدارنګه د انوشکا شرما سره یو ټویوټا فرنیچر هم شته د کوم قیمت چې 4 لک روپۍ دی. نو ملګرو دا و د انوشکا شرما د ژوند په باره کې معلوماتي ویډیو. که چېرته تاسې د انوشکا شرما مینوال یاست نو ویډیو لایک او د خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ او په کمنټ کې دا هم راته ولیکئ چې راتلونکي ویډیو د کومې اداکارې په باره کې غواړئ.